أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات د حج احکامات بیانېدل او اته آیاتونو چې په هغې کې د حج احکامات بیانېدل دا په هغې کې اخرنی آیت دی د حج متعلق. الله پاک فرمایي واذکروا الله في أيام معدودات، یادوئ الله لره في أيام معدودات د شمار په ورځو کې. دې نه مراد کله چې په مینا کې قرباني وکړي او بیا وروسته د هغې نه ایام تشریق دي. د شمار ورځو نه مراد هغه ایام تشریق دي چې پکې تکبیرات وایو او په هغې کې تکبیرات ویل څه دي واجب دي. د هر لمانځه نه پس چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا کلمات چې ویلی کېږي تقریبا 24 لمونځونه وي. نو دې نه دغه مراد دی چې په دې کې د الله پاک څه کوئ ذکر کوئ، یعنې دغه ایام تشریق کې د تکبیرات الله وایه. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، او چا چې تعدي وکړه في يومين په دوه ورځو کې فلا اثم عليه په ده باندې ګناه نشته. ومن تأخر او څوک چې ایثار شو فلا اثم عليه په ده باندې هم ګناه نشته. په جاهلیت کې په رسوماتو کې چې دی یو رسم دا چې په دې کې اختلاف و، په د جاهلیاتو کې خپل اختلاف و. کله چې مینا کې قرباني وکړی شوه په 10مه ورځ قرباني کېږي، نو بیا یو ګروپ دا و هغوی وی 2 ورځې ایسارېدې نه بعد ایسارېده چې دی هغه ناجایز دي، د هغې نه بعد ایسارېدل نشته. یعنې 11مه شوه 11مه او 12مه او دغه ورځې دي چې په دې کې شیطانان خلک ولي او په دې مینا کې چې دی وقوف کوي، یعنې په مینا کې ایسارېدل او د شیطانان په دغه ورځ کې ولي. یو ګروپ پکې دا و هغو دا وایي چې صرف دغه 2 ورځې به ایسارېږي په مینا کې، په 3مه ورځ ایسارېده جایز نه دي. یعنې 11مه او 12مه 11مه شوه په هغې قرباني شوه 11مه او په 12مه په دې به ایسارېده شته، د هغې نه بعد چې څوک ایسارېږي دا د ګناه کار دی. او بل ګروپ دا و هغوی د 14مې پورې څه دي ایسارېدل چې دی هغه ضروري دي، او که په 12مه څوک لاړو نو هغه به ګناهګار وي. یعنې دواړو اختلاف کوو، چا وایي که د 12مه هم څوک پاتې شو نو هغه وایي 14مې ته پاتې راشي دا هم ګناهګار دی، او بعض وایي چې په 12مه لاړ نو دی ګناهګار دی. یعنې یو به دا اختلاف کوو چې 14مې ته ایسارېده جایز نه دي، او بل به دا وایي چې په 12مه باندې جایز نه دي د حج احکاماتو نه. نو په دې کې الله پاک د هغوی اصلاح فرمایي چې په دواړو صورتونو کې ګناه نشته، دواړه چې دی په غلطه دي دواړه ګروپونه. که څوک دغه 12مې ورځې پورې پاتې شو، کوم د 10مه ورځ قرباني 11مه او 12مه دا 2 ورځې پاتې شو او بیا د مینا نه واپس شو، د حج احکامات یې پوره شول، په دغه وخت کې به یې طواف زیارت کړی او بس د حج احکامات یعنې 2 ورځې شیطانان وویشتلو او واپس شو، نو په ده باندې هم څه ګناه نشته، د حج پوره شو. او که څوک 14مې ورځې ته پاتې شو چې هغه 12مه 14مې ورسره هم مرګل کړه او په دغه ورځ پاتې شو، نو دا افضله خبره ده. په دغه ورځ بیا هم شیطان ولي په 3مه ورځ په 14مه ورځ پکې دا اختیار دی، دا 2 ورځې چې دی سهار نه بعد چې دی شیطانان فور لوښتل جایز نه دي. په 3مه ورځ که څوک پاتې شو په 14مه ورځ چې راځي دا اختر، نو که د شیطان د سهار نه هم د اجازه شته چې شیطانان ولي، هغې بیا طریقه ده که نه چې شیطانان به څنګه ولي. خو دغه ورځې دي دا اختلاف نه الله پاک دغه فرمایي چې په دواړو صورتونو کې ګناه نشته. یعنې که په 12مه ورځ څوک هم د حج نه واپس شو 2 ورځې شیطانان وویشتل، هغه شرط پکې دا دی چې په 12مه ورځ د ماښام نه مخکې واپس شو. که د ماښام پورې ایسار شو په 12مه ورځ نو بیا پرې د 14مې ورځې دا شیطانان وویشتل رمه جمار ورته وایي، هغه پرې بیا واجب شول، بیا نشي تللی که ماښام وي په هغلته په مینا کې وکړو. که د ماښام نه مخکې د مینا نه ووتو نو په ده باندې 3مې ورځې شیطانان ویشتل نشته 14مې، او که د مینا نه ونه وتو په دې ماښام پورې نو بیا پرې واجب دي د بلې ورځې شیطانان ویشتل. نو فمن تعجله چا چې تعدي وکړه، یعنې چې څوک واپس شو فی یومین په دغې 2 ورځو کې، یعنې 12مه ورځ باندې واپس شو فلا اثم علیه نو په ده باندې هم څه ګناه نشته. ومن تأخر او څوک چې ایسار شو 14مې ورځې ته نو فلا اثم علیه نو په ده باندې هم څه دی څه ګناه نشته. او لمن اتقی دا د هغې چا لپاره چې څوک تقوا اختیاري، څوک د الله پاک نه یېرېږي. دا احکامات خو د هغې چا لپاره دي که په 12مه ورځ پاتې کېږي او که 14مې ورځ پاتې کېږي، دا د هغې چا لپاره چې څه د الله پاک نه یېرېږي. یعنې مخکې هم د الله پاک نه یېرېدو، په ایام حج دا مبارکې ورځې په دې کې هم د الله پاک نه یېرېږي، او د هغې نه بعد هم او د الله پاک نه یېره څه دی ګناهونه نه کوي د حج په دې موقع هم. لمن اتقی او د حج نه چې کله واپس شي دی بیا هم څه کوي ګناه نه کوي، یعنې په هر صورت دی ځان د ګناه نه ساتي. او د حج مقصود هم دا دی چې انسان کې د الله پاک یره پیدا شي او دی ځان د ګناهونو نه ساتي. واتقوا الله او ویرېږئ څه د الله نه، اخره کې واعلموا او پوه شئ انکم الیه تحشرون
چې هغه طرف ته به تاسو ټول جمع کولی شئ. اخره کې الله پاک دا راوړو چې واتقوا الله، یعنې د الله پاک نه ویرېږئ. څنګه چې تاسو حج نه مخکې د الله پاک نه یېرېدئ، د الله پاک د حکم نه لاړئ، نو دارنګې یېرېږئ د الله پاک نه د حج په دې احکاماتو په دې وخت کې، او دارنګې یېرېږئ د دې نه وروسته، یعنې چې اصل کې حج وکئ، د دې نه وروسته د الله پاک نه یېرېږئ او د الله پاک نه ګناهونو نه ځان ساتئ. څنګه چې حدیث کې راځي که نه، چې انسان چې کله حج وکړي د داسې پاک راشي د دې حج نه ګناهونه داسې پاک وي لکه په کومه ورځ چې مور زېږولی، مور نه چې کومه ورځ بچی پیدا شي د بالکل معصوم دنیا سره د سر ربط نه وي، انسان هم داسې پاک شي. فرض دا که بعد وروسته زندګي دې بیا صحیح وباسي. نو په دې کې الله پاک اشاره وکړه، آیات په اخره کې دا وګوره، حج 8 آیاتونه تېر کړل او په اخره کې ټول دا خبر راوړه چې واتقوا الله، ان د الله پاک نه ویرېږئ. څنګه چې مخکې د الله نه یېرېږئ، دغه شان به د حج په دې ورځو کې هم یېرېږئ او وروسته بیا د ځان نه ګناهونه نه ساتئ. علما فرمایي چې د مقبول حج علامه او نښه دا ده چې کله انسان حج قبول شي او دی راشي، نو د ده په دې زړه کې د دنیا نه یو نفرت پیدا شي، ټول فکر د آخرت شي، یعنې صرف د الله پاک یره د ده په زړه کې پاتې شي او آخرت فکر یې ولګي. او حدیث کې هم دا راځي که نه، وایي چې من جعل الهموم هما واحدا هم الاخره. حدیث د الفاظ دي چې که چا د دنیا ټول غمونه، یعنې چې څومره غمونه دي په چا باندې، که هغه ټول غمونه یو غم وګرځو او هغه څه هم الاخره، او هغې د آخرت غم وګرځو، نو الله پاک به د نورو غمونه او د دې هر څه لپاره مفهوم وي دا دی چې د ټولو غمونه او د هر څه لپاره به الله پاک کافي شي. یعنې چې انسان ځان بې رغبته کړو، ټول غمونه چې دی هغه په یو غم جوړ کړو چې بس صرف د آخرت په څه کېږي، نو الله پاک فایده به کې دا وشي دی خو صرف د آخرت غم کوي، لیکن د دې نور لپاره به الله پاک کافي شي، د نور غمونو لپاره الله پاک کافي شي او د ده هغه غمونه چې دی هغه الله پاک بیا حل. نو په دې کې اشاره دغې ته وشوه چې واتقوا الله، ورته الله پاک نه یېرېږي، یعنې ځان د ګناهونو نه ساتئ د حج نه وروسته. یو بزرګ فرمایي چې کله ما حج وکړو، د هغې نه بعد زما په دې زړه کې وسوسه راغله د ګناه، نو په دغه وخت کې ما ته د غیب آواز وشو چې تا حج ونه کړو، تا حج ونه کړو. دا آواز وشو چې ته ګناه کوې، دا خو حج ونه کړو، حج نه خو سړی صفا شي، بیا ورته پکار دا ده چې تقاضا دا ده چې سړی ځان پاک ساتي. نو بس دغه غیبي آواز زما د ګناه زما د منځ کې حایل شو، زما نه ګناه نه منع کړم، دغې غیبي آواز. یو بل بزرګ باره کې راځي، یو ترکي بزرګ و، د مولانا جامی رحمت الله علیه مرید و، یعنې مولانا جامی رحمت الله علیه د هغه پیر و. مولانا جامی رحمت الله علیه لوی عالم دی، کتابونه هم لیکلي دي، په 4مه درجه کې د هغه رانه ټول نه غټ کتاب پړی. نو دا ترکي بزرګ چې و د ده مرید و، خو دی چې کله حج نه وتلی، نو ده به په دې خپل سر باندې یو نور لیدو، د الله پاک یو نور به لیدو، په خپل سر له پاسه به داسې کیفیت محسوسو، زما په دې سر له پاسه څه دی نور دی، او د بعد خو هغه ذکرونه او دا ډېرې مجاهدې کوي، نو د هغې اثر ډېر علماو زموږ استاد محترم دی هغه هم داسې عجیبه واقعیات بیان کړي چې لکه ما دا نور په دې خپله سینه کې د اسمانونه شتېدلي او زما په دې سینه کې نور داسې راننوتی و، نو هغه به د خپل سر له پاسه به نور ولیدو. چې کله یې حج وکړو، د حج نه چې بعد راغی، نو په کار دا چې نور خسې واچوي، نو ده نه بلکل هغه نور ختم شو، هغه سر له پاسه چې کوم نور ختم شو. نو دی راغی په دې خپل پیر پسې، مولانا جامی رحمت الله علیه پسې، او دی فریاد وکړو چې حضرت چې کله ما حج نه وکړی، زما په سر له پاسه به داسې یو نور و، او چې اوس مې حج وکړو هغه نور بیخي ختم شو، یعنې تقاضا خو دا وه چې دا خسې واچوي، هغه نور بیخي ختم شو. مولانا جامی رحمت الله علیه ورته وویل اصل دا ده چې تا چې کله حج نه و کړی، نو تا به عاجزي کوله، عاجزي به دې الله پاک دې ښکاروله، ځان به دې ګناهګار ګڼو، الله پاک ته به دې ژړل، الله پاک نه به دې غوښتل او ځان به دې کمزوری ګڼو، او کله چې دې حج وکړو نو ستا دپاره تکبر وګرځېدو، تا ته به ځان غټ بزرګ ښکاري، نو الله پاک ته نه دا کیفیت چې دی څه کړو ختم کړو. نو دې آیات مقصود هم دا دی، واتقوا الله، اشاره دغې ته ده چې په کار دا ده چې سړی حج وکړي او ښه پکې یره د الله پاک د ګناهونو نه ځان ساتل، نه دا چې ځان ته بزرګ ووایي چې حج نه بعد راشي او بس وایي چې بس اعلی درجې بزرګ یم. نو دغې کې دې آیات کې دغې ته اشاره ده چې مخکې څنګه ځان د ګناه نه ساتو، د حج په احکاماتو کې هم ځان ساتئ، او وروسته بالخصوص په اخره کې د آیات راوړو چې ځان د دې نه بعد څه دی د ګناهونو نه ساتئ، ځکه چې مخکیني ګناهونه ټول څه شول معاف شول، او که یو سړی ځان د ګناهونو نه ساتي د حج نه بعد هم ګناهونه کوي، نو مخکیني ګناهونه معاف شو، خو دا دې هېڅ خاص فایده نه ورکوي، ځکه چې د حج هغه مقصود چې انسان پاک شي، نو په کار دا ده چې بیا د الله پاک یره پرې غالب شي. نو فریضه خو به ادا شي، حج خو ادا شو، هغه فرض دی دا ساقط شول، لیکن هغه کومه فایده چې دا هغه درته حاصل نه شي. واتقوا الله، بس تاسو حج کله وکړئ نو بس الله نه یېرېږئ، د الله ګناهونو نه ځان ساتئ. واعلموا او پوه شئ انکم الیه تحشرون، چې بېشکه تاسو به هغه طرف ته جمع کولی کېږئ، یعنې څه چې تاسو کړي او څه پټوئ، څه ښکاره کوئ، څه اعمال،
چې الله پاک طرف ته به جمع کېږي، الله پاک به د هغې څه کوي؟ حساب کوي. چې کله حساب کوي نو بیا به چې چا ښه عمل کړی نو هغې له به ښه بدله ورکوي، چا بد عمل کړی د هغه له به بده بدله ورکوي. ومن الناس من يعجبك قوله في الحیات الدنیا. یاد کې الله پاک فرمایي چې بعضې د خلکو نه هغه دي چې خوشحالۍ تا لره قوله د هغه دا خبره فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې. دا آیات د منافق باره کې نازل شوی دی چې اخنس بن شریق د نوم اخنس بن شریق دی به د نبي علیه السلام مجلس ته راغی او د اسلام دعوې به یې کولې، یعنې ځان یې مسلمانانو ته نږدې کوو او د اسلام دعوې به یې داسې یو فصیح بلیغ یعنې په یو خوږ طرز کې داسې په عجیبه انداز کې چې به ووایي چې نبي علیه السلام ته لکه تا له راضي کوي، نبي علیه السلام ته تا له هغه د هغه په دنیا په دې ژوند کې د هغه خبره تا ته هم خوښېږي، یعنې دومره په ښکلې طریقې سره به یې د اسلام دعوه وکړه چې د مسلمانانو د څه شمه نږدې شمه. نو د هغه حال الله پاک نبي علیه السلام باندې واضح کوي چې په خوشحالۍ تا لره د هغه خبره په ژوند د دنیا کې. ویشهد الله علی ما فی قلبه او دی ګواه جوړوي الله پاک په هغې خبرو باندې فی قلبه چې د په زړه کې یعنې په خپله زړه کې په داسې جوخته دعوه کوي چې الله پاک ګواه دی زما په زړه باندې بلکل صادق یم په دې خبره کې چې زما اسلام راوړی دی او و د منافق خبره یې پټوله. الله پاک فرمایي وهو الد الخصام چې دی ډېر سخت جګړالو دی، یعنې ټول نه غټ حرامي دی چې دی راځي صرف دې مجلس کې صرف دا دغه کوي چې ما اسلام راوړی دی او په خپله دعوه داسې پیش کوي چې تا ته هم خوښه راغله چې دا خو ډېر ښکلې جوخته دعوه د اسلام کوي. الله پاک وایي د ټول نه سخت جګړالو دی او دغه اخنس بن شریق منافق باره کې نازل شوی. واذا تولى سعى في الارض او چې کله واپس شي چې ستا د مجلس نه کله دی واپس لاړ شي دغه منافقو سعى في الارض دی کوشش کوي په ځمکه کې یفسد فیها چې فساد وکړي په دې ځمکه کې، یعنې بیا چې کله واپس شي دلته د اسلام داعیې وکړي بیا کوشش کوي بهر چې په ست طریقې باندې چې د مسلمانانو خلاف او د دې مقصود دا د دې دعوه چې لکه زه مسلمانانو ته نږدې شم چا د څوک څومره نږدې شي د دومره نقصانات بیا د هغو کولی شي، یعنې هغه په ښه طریقې سره به د هغه باندې هر راز ورته معلوم شي. نو دی بیا څه کوي په ځمکه کې فساد خوروي ویهلک الحرث او دی هلاکوي څه لره فصل لره یعنې فصل د مسلمانانو او داسې کړي هم وه والنسل او نسل لره یعنې جانونه یعنې انسانانو جانونه عملي او هغه وقتلوي. نو دی ټول نه غټ فسادي دی او والله لا يحب المفسد او الله پاک چې دی فساد الله پاک نه خوښوي، نو دی فساد کوي د ده فساد الله پاک ته نه الله پاک فساد نه خوښوي. واذا قیل له اتق الله اخذته العزة او چې کله درته وویلی شي دې منافق ته کله وویلی شي اتق الله د الله نه ویرېږه ته څه کوې لکه د نبي علیه السلام مخکې د اسلام دعوې کې بیا نور چې دی چې په پټه بیا چې کله د هغه مجلس نه راوځي نو پوره کوشش کوي چې په ځمکه کې فساد په ستر طریقه خور کړي د مسلمانانو فصلونه او نسلونه او دار تباه کړي. نو دی څه وایي اخذته العزة ده لره تکبر ونیسي، دی په تکبر کې راشي بالاسم په ګناه سره، یعنې دی الټه په تکبر کې راشي او په ګناه کې خاښته شي الله پاک دی نه یره ونه کړي. فحسبه جهنم نو د علاج سره الله پاک فرمایي فحسبه جهنم د لپاره سره جهنم کافي ده جهنم باندې علاج وکړي. ولبئس المهاد او ډېره بده ټکانه ده یعنې ډېر بد ځای د اوسېدو د جهنم او دته به د جهنم سزا ورکولی کېږي. مخکې یاد دې مناسبت سره